بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس یو ځل بیا تاسو ته په خیر راغلی. د حشر اکیډمۍ نه د یو نوي کانسیپټ سره کانسیپټ کیمیکل سپیشي لیکچر ریکارډ کوو او امید مې دا دی چې انشاءالله کوم لیکچرز روان دي کوم لیکچرز ریکارډ کیږي یا چې کوم ریکارډ شوي دي دا به ستاسو دپاره صحیح قیمتي وي او انفارمیټیو وي. نو نن یو بل لیکچر ریکارډ کوو او کانسیپټ دی کیمیکل سپیشي چې کیمیکل سپیشي څه شي ته وایي. نو کیمیکل سپیشي چې ده که نه دا به یا زموږ سره صحیح کیمیکل سپیشي اور ایٹمز دا به یا زموږ سره صحیح ایٹمز به یا به مالیکیولی او یا به صحیح آئنز به or ions which can take part in a chemical reaction اوس خبره څه ده چې کیمیکل سپیشي به څه شي کیمیکل سپیشي به یا زموږ سره ایټمز یا به صحیح مالیکیول به او یا به صحیح آین به کوم چې په کیمیکل ریاکشن کې سالي حصه به اخلي. که تاسو خیال وکړئ نو په بایولوژي کې به هم تاسو ته سره ویلي چې سپیشي څه شي ته وایي. زمونږ د هغه سپیشي سره څه کار نشته. په کیمسټري کې موږ سپیشي څه ته وایو په کیمسټري کې موږ سپیشي هر هغه څیز ته وایو چې هغه څه کوي په ریاکشن کې حصه اخلي. اوس که په ریاکشن کې مالیکیول حصه اخیسته دي مالیکیول ته به موږ سپیشي وایو. که په ریاکشن کې ایټم حصه اخیسته دغې ایټم ته به موږ څه وایو سپیشي به وایو. که په مالیکیول کې آینز حصه اخیسته په ریاکشن کې نو دې ته به موږ څه نوم وایو سپیشي به ورته وایو. نو که په ریاکشن کې مالیکیول حصه اخیسته که په ریاکشن کې ایټم حصه اخیسته او که په ریاکشن کې آین حصه اخیسته خو چې چا هم په ریاکشن کې حصه اخیسته که نه چا ریاکشن کوو دې څه چې ته به په کیمسټري کې موږ څه نوم وایو سپیشي به ورته وایو. څه به ورته وایو سپیشي. اوس که سپیشي داسې انډرسټینډ کړي نو د دې نه مخکې دا ټرم ایټم او مالیکیول ما ډسکس کړي چې ایټم څه شی دی او مالیکیول څه شی دی. دا الریډي څه شوي دي په پریویس لیکچر کې ډسکس شوي دي چې ایټم څه شی دی او مالیکیول څه شی دی. نو که چا دا ایټم نه کتلی چې ایټم څه شی دی او مالیکیول څه شی دی نو موږ به په ډسکرپشن کې لینک ورکړو او تاسو د هغه ځای نه دا ویډیوز کتلی شئ چې ایټم څه شی دی او مالیکیول څه شی دی. موږ به راشو آینز ته چې آین څه شی دی. کانسیپټ زموږ سره سره آین ځکه چې د آین په باره کې موږ ډسکشن نه دی کړی چې آین څه شی دی. نو آینز به زموږ سره صحیح سټوډنټس دا به صحیح سپیشي وي دا به کیمیکل سپیشي یا په دې باندې پازیټیو چارج یا په نیګیټیو چارج. نو موږ به ووایو چې آین زموږ سره څه شی دی is a chemical species which have positive or negative charge. Iron is a species. Iron څه شی دی سپیشي ده چې په دې باندې به صحیح which can carry positive or negative charge. آین به زموږ سره څه شی دا به سپیشي الریډي موږ دا خبره وکړه که نه چې کیمیکل سپیشي څه شی دی یا به ایټم یا مالیکیول یا به آین ځي. نو دا آین هم زموږ سره څه دی سپیشي ده. په دې آین باندې به یا پازیټیو چارج یا به په نیګیټیو چارج چې په یو څیز باندې څه پازیټیو چارج یا په نیګیټیو چارج دې څیز ته به موږ په کیمسټري کې څه نوم وایو آین به ورته وایو. که تاسو خیال وکړئ نو ایټم زموږ سره صحیح ایز ا هول نیوټرلي ایټم څه شی نیوټرلي ځکه چې په ایټم کې د الکترانو او د پروټانو تعداد سره یو شانتي د پروټانو او د الکترانو نمبر پکې یو شانتي. نو په پروټانو باندې پازیټیو چارج او په الکترانو باندې نیګیټیو چارج. نو چې پازیټیو او نیګیټیو چارج یو شانتي نو ایټم نیوټرلي په نیوټرل مین چې په ایټم باندې څه چارج نه نو چې په ایټم باندې څه چارج نه اوس که تاسو خیال وکړئ نو دی صحیح نیوټرلي. خو چې دی کله وغواړي چې زه څه کوم په ریاکشن کې حصه اخلم په څه کې حصه اخلم په ریاکشن کې. نو چې کله دی په ریاکشن کې د اخیستو دپاره اراده وکړي یا دی وغواړي چې زه ریاکشن کول غواړم نو چې دی کله په ریاکشن کول غواړي که نه نو په دې ایټم باندې به اوس یا پازیټیو چارج راځي یا به نیګیټیو چارج راځي. که اوس د څه کوو الکتران لاس کو د ایټم څه چلو کو الکتران یې لاس کو چاله خپل الکتران ورکو نو چې د الکتران ورکو که نه دا ایټم ولګېدو د چاله الکتران ورکو نو په دې ایټم به کم چارج راځي په ده به راځي پازیټیو چارج. څه به پرې راځي پازیټیو چارج. یا که ایټم ولګېدو د ایټم الکتران ګین کو صحیح کو
ګین نو په دې اټم به اوس راځي نیګیټیو چارج. څه به راځي؟ نیګیټیو چارج. نو که اټم الکترون لاس کو په ده به راځي پازیټیو چارج. که اټم الکترون ګین کو په ده به راځي نیګیټیو چارج. نو چې کله په دې اټم باندې پازیټیو یا نیګیټیو چارج راشي دې اټم ته موږ څه وایو؟ دې اټم ته موږ وایو آین. څه نوم ورته وایو؟ آین. لکه زه به تاسو دلته ولیکم فار ایگزامپل زموږ سره اټم دی. څه شی دی؟ اټم دی نیوټرل دی. په ده باندې نه پازیټیو چارج دی نه پې نیګیټیو چارج دی، نیوټرل دی. خو که دې اټم کله وغوښته دې اټم یې چې زه څه کوم الکترون لاس کوم، الکترون څه کوم؟ لاس کوم الکترون لاس کوم. نو چې د کله الکترون لاس کو که نه په ده باندې به پازیټیو چارج راشي. چې پازیټیو چارج پرې راغی نو ته بیا مونږ وایو کیټاین. څه نوم به ورته وایو؟ دته به مونږ وایو کیټاین. او که دې اټم وغوښته چې زه الکترون څه کوم ګین کوم، الکترون یې ګین کړل، دې اټم الکترون څه کړه؟ ګین یې کړه. نو چې دې اټم کله الکترون ګین کو که نه نو دته بیا مونږ وایو A9. څه نوم به ورته وایو؟ A9. نو که اوس تاسو دې سیس ته وګورئ که نه نو ما دا خبره وکړه چې دا آین نه دی، دا سپیشي ده. په ده باندې به یا پازیټیو چارج یا به پسې نیګیټیو چارج به وي. نو اوس دا کیټاین او A9 چې دی دې ته مونږ په شریکه باندې څه نوم وایو؟ کلیکټیولی دې ته زه وایم آین. دې ته زه څه نوم وایم؟ دې ته زه آین وایم. څه نوم ورته وایم؟ آین. نو دا څه اوس زموږ سره آین شوې. پوهېږئ تاسو اټمو الکترون یې لاس کړل پازیټیو چارج پر راغی، اټمو الکترون یې ګین کړل نیګیټیو چارج پر راغی. نو چې کله اټم الکترون لاس کړل نو په ده باندې پازیټیو چارج راشي هغې ته مونږ وایو کیټاین. کله چې اټم الکترون ګین کړي په ده نیګیټیو چارج راشي هغې ته مونږ وایو A9. اوس په شریکه باندې کیټاین او A9 ته مونږ وایو آینز. څه نوم ورته وایو؟ آین. نو د خبرې مطلب دا شو چې کله اټمي هغه الکترون لاس کړي او ګین کړي د هغه نه څه شی جوړېږي؟ آین. نو اټس مین چې د آین جوړېږي د چا نه؟ در اټم نه جوړېږي. چې کله اټمونو څه وکړي الکترون لاس کړي یا الکترون څه کړي ګین کړي. ښه اوس که تاسو خیال کړئ دا خبره خو کلیر شوه چې یو اټم الکترون لاس کو یا الکترون ګین کو په ده باندې به پازیټیو یا نیګیټیو چارج راځي او دغې پازیټیو نیګیټیو چارج ته مونږ وایو آینز. څه نوم ورته وایو؟ آینز ورته وایو. خو تاسو سوچ کړئ چې دا آینز جوړېږي څنګه؟ کیټاین څنګه جوړېږي او A9 څنګه جوړېږي؟ سټوډنټس یو څیز دی هغې ته مونږ وایو بانډ. څه نوم ورته وایو؟ بانډ. بانډ څه شي ته وایي؟ د کنیکشن بټوین ټو اټمز. څه؟ د کنیکشن بټوین two atoms. The connection between two atoms या मतलब more than two atoms which hold atoms. हाँ was bond से शेयर है the connection between two atoms which hold these atoms together. हाँ bond چې دی که نه bond دا د دوو اټمز په منځ کې یا د دوو نه سیوا اټمز په منځ کې کنیکشن دی. څه شی دی؟ کنیکشن دی. او دا کنیکشن څه کوي؟ دا د اټمونه د یو بل سره یو ځای ساتي. لکه څنګه چې ما تاسو ته ووي چې دا د دوو اټمونو په منځ کې کنیکشن دی او دی څه کوي؟ دوه اټمونه یو ځای ساتي. نو فار ایگزامپل کنسیډر کوي دا مارکر دا پارټ یو او د دې دا اثر چې کوم دی دا بل پارټ کنسیډر کوي. دا یو څه کوي؟ یو اټم کنسیډر کوي او دا پارټ کنسیډر کوي بل اټم. اوس دا دواړه اټمونه چې موږ څه کړه رایوځای کړل د دوی په منځ کې چې دا کم کنیکشن دی که نه او دا کنیکشن د دې مارکر د اثر او دا مارکر دا کم لاندینی پارټ چې دی دا یو ځای ساتي. دې سیس ته موږ وایو بانډ. نو بانډ څه شی دی؟ دا د دوه اټمونو په منځ کې کنیکشن دی کم چې څه کوي؟ دوه اټمز یا د دوو نه سیوا میلیونز اف اټم هم څه کولی شي یو ځای کنیکټ ساتلی شي. نو دې سیس ته وایي څه؟ بانډ. څه نوم ورته وایي؟ بانډ ورته وایي. بیا که تاسو خیال وکئ چې کله دا بانډ ماتیږي که نه د دې بانډ بریکیج کېږي. دې سیس ته مونږ په کیمسټري کې وایو فیشن. څه نوم ورته وایو؟ چې کله بانډ ماتیږي لکه دوه اټمز دي فار ایگزامپل زه به ایگزامپل والم فار ایگزامپل تاسو اوس وګورئ یو A اټم دی او بل دی B اټم. د دې دواړو په منځ کې بانډ جوړ شوی دی. دا اوس یو کنیکشن دی چې کوم دا A اټم او B اټم څه کوي؟ د یو بل سره یو ځای ساتي. د دوی په منځ کې چې دا کم کنیکشن دی که نه دې کنیکشن ته مونږ بانډ وایو. څه نوم ورته وایو؟ بانډ. اوس چې کله دا کنیکشن ماتیږي او د دوی په منځ کې څه راځي؟ بریکیج راځي. دې سیس ته مونږ وایو فیشن. څه نوم ورته وایو؟ فیشن ورته وایو. څه نوم ورته وایو؟ فیشن. نو فیشن وایي
د بانډ ماتېدو ته چې کله بانډ څه کېږي د بریکینګ اف بانډ چې کله بانډ څه کېږي ماتېږي دې سیز ته موږ وایو فیشن. څه نوم ورته وایو؟ فیشن. بیا د دې فیشن دوه ټایپس دي. څو ټایپس دي؟ ټو ټایپس دي. د فیشن دوه ټایپس دي، یو دی هومولایټیک فیشن او بل دی هیټرولایټیک فیشن. د فیشن څو ټایپس دي سټوډنټس یاد ساتئ؟ د فیشن دي ټو ټایپس دي. د فیشن ټایپس دي ټو ټایپس. د فیشن دي ټو ټایپس. یو ته موږ وایو څه؟ هومولایټیک فیشن او بل ته موږ وایو هیټرولایټیک فیشن. نو موږ بدل ته راشو، په دې ځای کې به ولیکو چې هیټرولایټیک فیشن. څه؟ هیټرولایټیک فیشن. چې کله هیټرولایټیک فیشن وشي که نه، څه وشي؟ هیټرولایټیک فیشن. نو په هیټرولایټیک فیشن کې به یاد ساتئ چې ان ایکول بریکیج به کېږي. څه به کېږي؟ ان ایکول بریکیج به کېږي. د دوو اټمونو په منځ کې دا کم بانډ ماتېږي. نو چې کله دا بانډ څه شي؟ مات شي، نو یو اټم به الکترون یو سیټ والي، دواړه الکترون به ویسي، او بل سیټ یو کم اټم چې الکترون شیر کړو هغه ته به یو الکترون هم پاتې نشي. نو داسې قسمه فیشن ته به موږ وایو هیټرولایټیک فیشن به ورته وایو. څه نوم به ورته وایو؟ هیټرولایټیک فیشن به ورته وایو. سره ها اوس د بانډ چې کوم څه کېږي بریکیج کېږي، بانډ ماتېږي، هغې ته ما پیشن وایي. اوس دا پیشن چې کېږي که نه، نو پیشن په دوو طریقو باندې کېږي. تاسو ته ما وایي چې یو پیشن به داسې کېږي چې دا اټم به الکترون والي او د بل اټم به الکترون څه شي؟ هسې به لاړ شي. الکترون به ورسره، ځکه چې د دواړو په اټم کې په منځ کې د الکترون دا جوړه وه که نه، دوه الکترون وو، نو یو اټم به دواړه الکترون والي. لکه زه به تاسو ته دلته ولیکم چې دلته به څه کېږي؟ ان ایکول بریکیج به کېږي. لکه A او B څه جوړ کړی دی؟ بانډ جوړ کړی دی. نو دا یو اټم نه دی، دی به دا دواړه الکترون څه کېږي؟ وابخلي، او دا بل نه دی، دی به داسې لاړ شي. چې داسې لاړ شي نو د دې په ریزلټ کې به څه جوړېږي؟ په ریزلټ کې که تاسو وګورئ نو دلته به جوړ شي A پازیټیو او B نیګیټیو. نو اوس تاسو دې سیزونو ته وګورئ، په دې سیز باندې اوس سره په A باندې پازیټیو چارج دی، په B باندې سره نیګیټیو چارج راغی. تاسو ته ما دلته څه ویلي وو چې کله یو اټم، دا دواړه اټمونه که نه، دا هم اټم او دا هم اټم و، اوس دې اټم څه کړه؟ الکترون یې لاس کړی، هغه الکترون داسې شو لاړل دی، او دی اټم څه وکړه؟ هغه الکترون گین کړه. نو چې کم اټم الکترون گین کړي یا الکترون واخلي، نو د ده نه به جوړېږي A9. او چې کم یو الکترون لاس کړي او پازیټیو چارج پرې راشي، دې ته موږ څه نوم وایو؟ کیټاین. نو که تاسو خیال وکړئ د آینز بیا زموږ سره دوه ټایپس دي. د چا دوه ټایپ دي؟ د آین. آین موږ څه ته ووي؟ تاسو ته ما ووي که نه چې یو اټم دی هغه الکترون لاس کړل یا الکترون گین کړه، او په ده پازیټیو نیګیټیو چارج راغی، یا په ده باندې پازیټیو نیګیټیو چارج و، دې سیسته موږ آین وایو. څه نوم ورته وایو؟ آین ورته وایو. اوس دا آین چې دی که نه، د دوه ټایپس دی، یو د A9 او بل د کیټاین. اوس کیټاین څه شي ته وایي؟ کیټاین او A9 څه شي ته وایي؟ نو کیټاین څه ته وایي ستاسو په خیال؟ بس که تاسو وګورئ د آین دوه ټایپ دی، یو د کیټاین او بل د A9. څنګه چې ما تاسو ته ووي کیټاین د څه شي نه جوړ شوی؟ هم د اټم نه جوړ شوی، A9 هم د اټم نه جوړ شوی دی. د خبرې مطلب دا دی چې دا کیټاین او A9 په اول څه اټم و، دی هم اټم او دی هم اټم و، خو چې کله دی اټم الکترون لاس کوی، صحیح کو الکترون لاس کو، نو موږ ولیکو چې اټم when atom loss electron. موږ به داسې ولیکو چې when an atom loss electron. چې کله یو اټم څه وکړي؟ الکترون لاس کړي، دا اټم و که نه، د الکترون لاس کړل. when an atom loss electron، چې یو اټم څه کړي؟ ولګي یو الکترون لاس کړي، الکترون څه کړي؟ لاس کړي. نو څه به وشي؟ a net positive charge will be appear. a net positive charge will be appear on this یا on that atom. will be appear on that atom. په دغه اټم باندې بس راشي positive charge به پې راشي. and that positive charge we call cation. and that positive charge atom یا and that positive charge species. and that positive charge species. اوس دا کومه positive charge species جوړه شوه we call it، دې ته موږ څه نوم وایو؟ کیټاین ورته وایو. څه نوم ورته وایو؟ we call it کیټاین. دې ته به اوس موږ وایو کیټاین. لکه څنګه چې ما تاسو ته ووي دا اټم و، د الکترون لاس کړل، چې الکترون لاس کړل نو په ده باندې به اوس پازیټیو چارج راشي. لکه زه تاسو ته دلته دا اګزامپل لیکم چې زموږ سره یو اټم ولیکو، چې زموږ سره یو اټم دی، هغه اټم دی A. کم اټم دی؟ A. اوس دا A اټم چې دی به د باندې نه پازیټیو چارج دی نه پې نیګیټیو چارج دی، خو چې کله دا A اټم ولګېدو که نه او د الکترون لاس کړل، څه یې کړل؟ الکترون یې لاس کړی، الکترون یې څه کړه؟ لاس یې کړل. چې کله الکترون لاس وکړو که نه، نو په ده باندې به اوس راشي پازیټیو چارج به پرې راشي. څه به پرې راشي؟ په ده باندې به اوس راشي پازیټیو چارج. نو چې دا پازیټیو چارج سپیشي کومه جوړه شوه که دې پازیټیو چارج سپیشي ته اوس موږ کیټاین وایو. څه نوم ورته وایو؟ کیټاین. دې ته به موږ وایو اټم، دې ته به موږ څه نوم وایو؟ دا اټم دی، دا څه شی دی؟ اټم دی.
وس چې کله د اټم الکترون لاس کړل او د الکترون د لاس کېدو نه بعد د دنه څه شی جوړ شو دا سپیشي ته جوړه شوې چې په چا باندې سره پازیټیو چارج دی نو دې پازیټیو چارج سپیشي ته به اوس مونږ وایو کیټاین به ورته وایو څه نوم به ورته وایو کیټاین اوس په دې کیټاین کې او په دې اټم کې به فرق څه ډیفرنس پسې نو دا اټم نه دی دا اټم په دې کې به د الکترونو او د پروټونو تعداد یو شان دي څه تعداد به پکې یو شان دي په دې کې به نمبر اف الکترون اینڈ نمبر اف پروټون یو شان دي او دا کیټاین نه دا کوم سپیشي د نه جوړه شو چې کله د الکترون لاس کړو په دې کې به اوس الکترون کمی او پروټون به بګي سي سیوا به بګي نو ډیفرنس شو چې په دې کې به پروټون سي سیوا او الکترون به بګي کمی او په دې کې به سي یو شان نمبر اف الکترون او پروټون به بګي ټیک شو خدغه څه کدا سو ګورئ دا غوسه شو کیټاین شو زموږ سره بل څه کېدای شي د آین دویم ټایپ څوک دی A9 دی که نه A9 اوس A9 څه شي ته وایي A9 وایي وړو چې کله څه وشي اټم وي اټم او هغه اټم څه وکړي الکترون گین کړي څه کړي الکترون گین کړي وین ان اټم څه وین ان اټم کله چې یو اټم وین ان اټم کله چې یو اټم څه وکړي گین الکترون وین ان اټم گین الکترون چې یو اټم کله څه وکړي الکترون گین کړي ا نیټ څه وشي a net negative charge will be appear charge will be appear نو په د باندې بس وشي will be appear په د باندې به negative charge راشي سو په راشي negative charge به راشي and that negative charge species and that negative او دغه negative charge species ته موږ څه وایو and that negative charge species we called anion هغه ته اوس موږ څه وایو anion ورته وایو څه ورته وایو anion نو چې کله یو اټم هغه الکترون لاس کړ پازیټیو چارج پر هغه موږ ورته کیټاین وي وز اق اټم دی ا اټم دی چې کله دی اټم سو کړل الکترون گین کړل الکترون یې کړل گین کړل ا الکترون گین کړل نو چې کله دی اټم الکترون گین کړ کنه دلته د الکترون لاس کړیو نو چې اوس دی اټم کله الکترون گین کړ او په د باندې سره راغی نیگیټیو چارج پر راغی نیگیټیو چارج چې کله راغی کنه دی اټم ته اوس موږ سو وایو اټم ورته نه وایو دته اوس موږ وایو کیټا A9 سنو ورته وایو A9 ورته وایو او یاد ساتئ چې دا کم A9 جوړ شو کنه دا A9 چې کم جوړ شو دا کم A9 چې شو جوړ شو نو په دکې به وسې د پروټانو او د الکترون تعداد یو شانتي نه لکه څنګه چې په کیټاین کې د پروټانو او د الکترون تعداد یو شان نو دلته بم یو شانتي نه دلته بس پروټان کمی او الکترون بس یو وای څه بس یو وای پروټان به کمی او الکترون بس یو وای دلته سو پروټان سو په دې ځای کې اوس پروټان سو سیوا او الکترون کمو دلته بس پروټان کمی او الکترون بس یو وای او دلته به الکترون او پروټان سي یو شانتي وای کلیر एग्जांपल पर موږ سوالو د کیټاین به एग्जांपल موږ وایو چې کیټاین فار एग्जांपल کیټاین به څنګه جوړیږي نو زه به تاسو ته وایم چې کیټاین به جوړیږي څنګه لکه دا هایدروجن دی دا څوک دی هایدروجن دا یو اټم دی چې کله دا هایدروجن اټم ولګي کنه او د الکترون لاس کی سکی الکترون لاس کی نو په د باندې سره شي پازیټیو چارج په د باندې اوس دا پازیټیو چارج راغی نو دا سره کیټاین دی دا هایدروجن اټم د الکترون لاس کړل په د باندې سره راغی پازیټیو چارج دیس is اوس مونږ وایو کیټاین دغه سي سوډیم دی څوک دی سوډیم او د څو کړل دی سوډیم الکترون لاس کړل صحیح کړل لاس کړل نو چې کله د الکترون لاس کړو نو په د باندې به پازیټیو چارج راشي سبب راشي پازیټیو چارج به راشي الکترون به ریموو کی نو دا کوم شی چې د نه جوړ شو دی سیستم مونږ وایو کیټاین سنو ورته وایو کیټاین دغه څه تاسو A9 ته وګورئ نو په A9 کې موږ एग्जांपल لچا وایو چې فار एग्जांपल یو اټم دی هغه ته مونږ وایو کلورین څه نوم ورته وایو کلورین کله چې دی کلورین ته یو الکترون اډ شي د نه څه شی جوړ شي نیگیټیو سپیشي ته جوړ شي نیگیټیو چارج پر راشي نو په د باندې نیگیټیو چارج څه شو راغی اول د اټم وسه الکترون گین کړو چې الکترون گین کو نیگیټیو چارج پر راغی او دی نیگیټیو چارج سپیشي ته اوس مونږ وایو A9 څه نوم ورته وایو A9 نو که تاسو وګورئ نو کیمیکل سپیشي زموږ سره سوا هغه سپیشي و چې چا ایسا غسته بس کی په بانډ فارمیشن کې چې چا ایسا غسته بس کی په بانډ فارمیشن کې بیا موږ رالو آین لا آین ما تاسو ته وی چې هغه سپیشي چې په کومه سپیشي باندې پازیټیو چارج یا په نیگیټیو چارج دیس سپیشي ته موږ وایو آین بیا د آین سو آین جوړیږي څنګه تاسو ته چې کله بانډ ماشي او هیډرولایټیک فیشن وشي نو د هیډرولایټیک فیشن په ریزلټ کې وسه جوړیږي کیټاین او A9 به جوړیږي څه به جوړیږي کیټاین او A9 او دی کیټاین او A9 ته موږ په شریکه باندې وایو آین سنو ورته وایو آین ورته وایو خا یا د آین چې کوم دی یا کیټاین یا A9 دا بل په کوم ځای کې جوړیږي نو یو خو چې کله څه وشي بانډ مات شي او بل څه وشي
لکه یو کویلنټ بانډ چې کله څه شي بریکیج وشي ان ایکول بریکیج نو جوړیږي او بل چې کله څه وشي آیانیک بانډ څه شي مات شي نو هلته هم څه جوړیږي یو کیټاین جوړیږي او بل څه جوړیږي ایناین جوړیږي. بیا د دې سیس سره دویم ټایپ دی د څه د بریکیج او هغه بریکیج ته مونږ وایو څه هومولایټیک. څه نوم ورته وایو هومولایټیک بانډ پیشن. ګوره یې بانډ پیشن څه دوه ټایپ یو څه هیټرولایټیک بانډ پیشن. په هیټرولایټیک بانډ پیشن کې بیا څه شی جوړ شو دا آین نو آین دا چې کوم آین و د دوه ټایپ پکې جوړ شو یو ته مونږ کیټاین وي او بل ته مونږ ووي ایناین. څه نوم ورته وي ایناین. اوس که تاسو خیال وکئ دلته څه وشي بل بریکیج هم کیدی شي یو خو هیټرولایټیک بریکیج پاسیبل دی بل څه پاسیبل دی هومولایټیک. څه پاسیبل دی هومولایټیک بریکیج پاسیبل دی. هومولایټیک بریکیج سره یا هومولایټیک پیشن پاسیبل دی. هومولایټیک پیشن چې څنګه بانډ مات شي ایکول ډسټریبیوشن وشي ایکول څه وشي بریکیج وشي د بانډ دې ته موږ وایو هومولایټیک پیشن ورته وایو. څه نوم ورته وایو هومولایټیک پیشن. د دې اگزامپل تاسو داسې اخیستی شئ که نه چې تاسو دوه کسان یې او ستاسو سټینګ ته زړه وشو. څه ته زړه وشو چې سټینګ واخلو نو اوس 50 روپۍ یو کس راواخیستې او 50 روپۍ بل کس راواخیستې او تاسو څه واخیستو سټینګ واخیستو. خو چې کله تاسو سټینګ واخیستو نو دا کم سټینګ چې تاسو واخیستو دا کنیکشن دی ستاسو په منځ کې او ستاسو د رور یا ستاسو د فرینډ ستاسو د ملګري په منځ کې دا سره کنیکشن دی او دا کم کنیکشن چې دی که نه دا اوس یو تا او یو ستا کم ملګری چې دی تاسو څه کوي کنیکټ ساتي. دا کنیکشن تاسو څه کوي کنیکټ ساتي. که دا سټینګ ستاسو په منځ کې نه وی که نه نو ستاسو په منځ کې کنیکشن نه و. اوس تاسو سټینګ راغستی تاسو دواړه دا څه ساتي کنیکټ ساتي. دا یو قسمه بانډ جوړ شو. اوس چې کله دا بانډ جوړ شو که نه او دا بانډ اوس ماتیږي نو بانډ داسې ماتیږي چې تاسو سټینګ دا بوتل کله څه کوي اوس کولاو کوي او موږ تاسو وایي چې اوس موږ دا سټینګ دا بوتل څه کوو څکو. نو چې تاسو کله دا سټینګ څکئ که نه نو داسې چل وشي چې دا یو ملګری ستاسو څه دا سټینګ دا بوتل وتښتئ. پوه شوئ تاسو. نو چې کله د سټینګ دا بوتل وتښتېدو نو دا هیټرولایټیک بانډ پیشن وشو. بانډ پیشن خو کېدو خو څنګه وشو هیټرولایټیک بانډ پیشن وشو. هغه د سټینګ بوتل یو کس ویوړو د سټینګ بوتل چا ویوړو یو کس ویوړو ته دقسې پاتې شوې چې ته پاتې شوې نو په تا څه راغی پازیټیو چارج د باندې راغی او هغه څه ویوړو د سټینګ بوتل ویوړو په هغه نیګیټیو چارج راغی. دغسې سټینګ تاسو څنګه ایکول هم ډسټریبیوټ کولی شئ چې تاسو ګلاسز راوالئ د دې سره یو ګلاس ته ډک کوئ او بل ګلاس ته ډک کوئ یو ګلاس ته والي یو ګلاس هغه والي نو تاسو چې کوم څه کړه بانډ جوړ کړه هغه بانډ مات شو خو ایکول مات شو. تا هم سټینګ وسکو هغه هم سټینګ وسکو ایکول بریکیج وشو. نو چې کله ایکول بریکیج کېږي که دې ته مونږ وایو هومولایټیک پیشن او چې کله څه کېږي ان ایکول بریکیج کېږي دې ته مونږ وایو هیټرولایټیک پیشن. نو چې کله هیټرولایټیک پیشن وشي نو هلته به کیټاین جوړیږي او څه به جوړیږي ایناین به جوړیږي. په یو کس باندې به پازیټیو چارج راځي په یو کس باندې به نیګیټیو چارج راځي. او چې کله څه وشي هومولایټیک پیشن موږ څه ته وایو دا مونږ وایو چې ایکول بریکیج څه ایکول بریکیج څه ایکول بریکیج اف ا بانډ. چې کله یو بانډ څه شي ایکولی مات شي که نه دې بریکیج ته مونږ څه نوم وایو دې ته مونږ وایو هومولایټیک بانډ پیشن. لکه فار ایگزامپل یو ایټم دی A او بل ایټم دی A د دوی په منځ کې بانډ جوړ شوی دی. څه جوړ شوی دی دا بانډ دی او دا بانډ کله څه شي مات شي او د دې په ریزلټ کې څه جوړ شي دا سپیشیز به جوړ شي. دا به څه جوړ شي دا سپیشي به جوړ شي یو به دا جوړ شي یو به دا جوړ شي. نو اوس یو الکترون د خپل الکترون واغستو د څه واغستو خپل الکترون واغستو نو د دې په ریزلټ کې چې کوم څه جوړ شو داسې او داسې دي ته اوس مونږ وایو پری ریډیکل. څه نوم ورته وایو پری ریډیکل. د هیټرولایټیک پیشن په ریزلټ کې به کیټاین او ایناین جوړېده. د هومولایټیک پیشن په ریزلټ کې به څه جوړیږي پری ریډیکل به جوړیږي. څه به جوړیږي پری ریډیکل به جوړیږي. په دې ځای کې به اوس جوړیږي پری ریډیکل. اوس پری ریډیکل څه شی دی نو دا هم زموږ سره یوه سپیشي ده سره سپیشي ده having unpaired electron in the valence shield. چې چا په اخرني شیل کې به صحیح unpaired electron وي. موږ ولیکو چې پری ریډیکل as a species دا څه شی ده دا سپیشي ده سپیشي having unpaired electron in a valence shield. د دې په valence shield کې به صحیح in a valence shield د دې په valence shield کې به unpaired electron وي پکې څه وي پکې unpaired electron. او دا سپیشي به جوړه شوي کله چې کله ایکول بریکیج وشي د یو بانډ چې کله بانډ ایکول مات شي کنه دا سپیشي به جوړیږي پری ریډیکل به جوړیږي او په دې کې به صحیح unpaired electron وي او دا electron به صحیح
دا به موږ ریپرزینټ کوو او ور ډاټ ان د اټم په یو اټم باندې بل پاسه موږ ډاټ لیکو نو دې به موږ څه کوو ریپرزینټ کوو اگزامپل به زه واخلم چې بار اگزامپل کلورین مالیکول دی او په دې کلورین مالیکول کې چې اوس دا کم بانډ دی دا بانډ کله څه شي مات شي دا بانډ کله څه شي مات شي نو چې بانډ مات شي نو د دنه به څه شی جوړ شي د دنه به جوړه شي دا سپیشي او دې سپیشي ته مونږ وایو پری ریډیکل څه نوم ورته وایو پری ریډیکل ورته وایو نو دا اوس کیمیکل سپیشي او په کیمیکل سپیشي کې بیا مونږ ډسکس کړه آین او په آین کې بیا د هغې دوه ټایپ کیټاین ایناین او بل اوس ډسکس کوو سه پری ریډیکل نو اوس که تاسو وګورئ دا مونږ قصې کولې د چا په باره کې د اټم په باره کې دغسې مالیکیول هم څه کوي الکتران شیر کوي او الکتران څه کوي ګین کوي نو هغې ته مونږ وایو څه کیټاینک مالیکولر آین او ایناینک مالیکولر آین هغه څه کوو ډسکس کوو مخکې ته په دې ویډیو کې فردر را سره اوسئ که څوک سکرین شاټ الی یو واخلی دي او مخکې ته څه کوو ویډیو کنټینیو ده ګورو چې اوس مالیکولر آین څه شي ته وایي مالیکولر آین نو که تاسو آین پیژندلی که نه نو مالیکولر آین به داسې لکه څه د چی سره بسکټ خوړل یا د کیک سره چیز کړل پوه شوئ تاسو داسې به اساني بس مالیکولر آین څه شي ته وایي څنګه چې آین ما تاسو ته ووایي چې کله په یو څیز باندې په یو اټم باندې پازیټیو یا نیګیټیو څه راشي چارج راشي دقې پارټیکل ته یا دقې اټم ته موږ څه نوم وایو آین ورته وایو دغسې کله چې په مالیکیول وین مالیکیول څه چې کله مالیکیول الکترون لاس کی یا یو مالیکیول څه شي الکترون گین کی مالیکیول هم الکترون گین کولی او لاس کولی شي که نه نو موږ به څه ولیکو چې مالیکولر آین څه شی دی دا څه دی آین دی سره سټاپ کوي بیره سره کوو ښه اوس مالیکولر آین څه شي ته وایي نو وین ا مالیکیول لاز or gain when a molecule lose or gain electron کله که مالیکیول څه وکړل الکتران یې څه کړل لاس کړل یا الکتران گین کړل when a molecule lose or gain electrons چې کله مالیکیول څه وکړي الکتران لاس کی یا گین کی we call it molecular نو چې په ده باندې به اوس څه راځي کله چې مالیکیول الکتران لاس کی یا گین کی a positive or negative charge will appear. A positive or negative charge will appear on a molecule. Will appear on a molecule. Molecule باندې به اوس راشي positive یا negative charge به راشي او چې کله به دې molecule باندې positive یا negative charge راغی دې ته بیا موږ څه نوم وایو we call it molecular ion. دې ته بیا موږ څه نوم وایو we call it molecular ion. چې کله په اټم باندې پازیټیو یا نیګیټیو چارج راشي هغې ته موږ آین وي څه نوم ورته وي آین اوس چې کله په مالیکیول باندې څه راشي پازیټیو یا نیګیټیو چارج راشي بیا ورته موږ مالیکولر آین وایو څه نوم به ورته وایو مالیکولر آین د مالیکولر آین هم څه دي دوه ټایپس دي ټایپس یو دی څه کیټاینک مالیکولر آین او بل دی ایناینک مالیکولر آین نو اول وایو چې کیټاینک مالیکولر آین څه شي ته وایي کیټاینک مالیکولر آین نو کیټاینک مالیکولر آین به هغه آین چې په چا باندې بسئ پازیټیو چارج به پی سوی پی په مالیکیول باندې بل پاسه پازیټیو چارج نو چې کله په مالیکیول باندې د پاسه پازیټیو چارج دی مونږ وایو کیټاینک مالیکولر آین لکه فار ایگزامپل زموږ سره یو مالیکیول دی او هغه مالیکیول سره CH4 میثین زموږ سره یو مالیکیول دی کنه په دې مالیکیول باندې کله سره شي پازیټیو چارج پی راشي نو دې ته اوس مونږ وایو کیټاینک مالیکولر آین یا زموږ سره بل دی ایناینک مالیکولر آین چې کله په مالیکیول باندې سره شي ایناینک مالیکولر آین چې کله په یو مالیکیول باندې نیګیټیو چارج راشي چې کله یو مالیکیول الکترون والی نو چې کله مالیکیول الکترون والی نو په ده باندې نیګیټیو چارج راشي او چې کله یو مالیکیول الکترون لاس کړي نو په ده باندې څه راشي پازیټیو چارج نو چې کله په مالیکیول باندې پازیټیو چارج راشي موږ ته کیټاینک مالیکولر آین وایو او چې کله به څه راشي نیګیټیو چارج به راشي موږ ورته وایو ایناینک مالیکولر آین د ایناینک مالیکولر آین اگزامپل څه دی سټوډنټس د ایناینک مالیکولر آین اگزامپل دی CH3 CH2 OH نیگیټیو نو دا وسره زموږ سره مالیکیول له بده باندې نیگیټیو چارج راغلی د څه راغلی دا نیگیټیو چارج نو دی مالیکیول ته اوس مونږ وایو ایناینک مالیکولر آین د څه اخیستلی الکترون اخیستی دي دلته څه شوي دي الکترون لاس شوي دي نو چې په کوم مالیکیول کې الکترون لاس شي یا یو مالیکیول الکترون لاس کې بده باندې پازیټیو چارج راځي او چې کله یو مالیکیول الکترون گین کې بده باندې بس راځي نیگیټیو چارج به راځي نو دې ته مونږ وایو کیټاینک مالیکولر آین دې ته مونږ وایو ایناینک مالیکولر آین نن ویډیو دې پوری پورا
ان شاء الله ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. د هغې پورې په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د چا څه کوېسچني په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. او کورس ان شاء الله داسې سټیپ وایز روان دی. تاسو ته پته لګي اندازه د ټاپک لګي چې نوي نوي ټاپک څه کېږي، هره ورځ اپلوډ کېږي زموږ په یوټیوب چینل باندې. نو چې که چاته څه قسمه کنفیوژن وي او څوک غواړي چې زموږ کنفیوژن څه شوی کلیر شوی په دې ټاپک کې څه څیز پاتې شوی یا تاسو په یو ځای پوه نه یې مې بي چې داسې څیز به نه چې پاتې شوی به، تاسو په کمنټ سیکشن کې څه کولی شئ، کمنټ کولی شئ. تاسو ته به انشاءالله د هغې څه میلاویږي انسر به